السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه تاسو ورور حسن شاهد یو ځل بیا پښتو ټک یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم او ګملګرو چې تاسو هم وړي چې خپل اړ یو تصویر ته بالکل په یو کلیک سره یو خسته بیک ګراوند وربدل کړئ نو دا ویډیو تر اخیره پورې ضرور وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو لپاره ما داسې د کمال اپلیکیشن راوړی دی چې په دې اپلیکیشن کې به تاسو ته ډیر زیات مختلف بیک ګراوند میلاو شي او په یو کلیک باندې تاسو کولی شئ خپل تصویرونو ته خسته بیک ګراوند وربدل کړئ او خپل تصویرونه خسته جوړ کړئ. په دې اپلیکیشن کې څنګه تاسو په سکرین باندې ښکاري چې په دې کې ډیر زیات مختلف بیک ګراوند دي. تاسو ته ښکاري دلته سمر یا روډ تاسو چې په کم یو نوم باندې هم کلیک اخلئ نو هغه کم بیک ګراوند چې وي هغه تاسو له مخې راځي او تاسو چې په کم یو بیک ګراوند باندې هم کلیک اخلئ هغه به اتوماتیکلی تاسو تصویر ته لګي. نو دا کوم اپلیکیشن دی دا اپلیکیشن به تاسو ته شته میلاو شي په دې کې بیا تاسو تصویرونه څنګه ایډیټ کوئ هغه د بیک ګراوند څنګه وربدلوئ دغه ټولو طریقې به سټیپ بای سټیپ تاسو درخایم. ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي هر یو ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپل دررسي. نو دغه شان ایډیټینګ کول لپاره به تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کوئ. دا به تاسو د کوم ځای انسټال کوئ د دې اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګری چې زموږ د ویډیو په فیسبوک کې ګوري د دې ویډیو د پاسه به هم تاسو لینک میلاو شي او د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو لینک میلاو شي. دا هغه ځای تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شي. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو به وسو کې سمپل دا رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو اوپن کړئ نو به دې کې تاسو د خپل ګیلری نه یو تصویر راواخلئ او هغه له تاسو به مختلف بیک ګراوند بدلول شي. تاسو ته ښکاري کله چې هم تاسو اوپن کړئ دلته به تاسو له دوه اپشن درکړي. دلته به تاسو څه کوئ په بیک ګراوند باندې به کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په بیک ګراوند باندې کلیک کړئ بیا تاسو له نورې دوه اپشن درکړي دلته کیمرا ورسره ګیلری نو تاسو بیا په ګیلری باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو ته ګیلری شو شي. تاسو ته ښکاري دلته ګیلری تاسو ته شو شوله نو تاسو بیا څه وکړئ د ګیلری نه خپل هغه تصویر راواخلئ کوم ته چې تاسو بیک ګراوند بدلول غواړئ. کله چې هم تاسو هغه تصویر راواخلئ نو دلته دې ځای نه تاسو خپل تصویر چې کوم دی هغه کراب کولی شئ څومره چې هم تاسو غواړئ. بیا به تاسو وکړئ برابري ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په دغه ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ نو تاسو تصویر به دلته راشي او تاسو هغې ته خپلې خوښې بیک ګراوند وربدلولی شئ. ډېر زیاتې مختلف بیک ګراوند به تاسو ته میلاو شي. تاسو بیا څه وکړئ لاندې به دې بیک ګراوند باندې کلیک کړئ چې کله هم تاسو تصویر دلته پي ان جي ته راغلو تاسو به بیک ګراوند باندې کلیک کړئ. دلته تاسو که په سیټ باندې کلیک کړئ په دې کې به ځان تاسو د مختلف د ښارونو دغه بیک ګراوند میلاو شي. دلته سیلیبریشن کې لف تاسو ته په سکرین باندې ښکاري څومره زیات نومونه دلته تاسو ته لیکلي دي او تاسو چې په کم یو باندې هم کلیک اخلئ نو په یو کې به دننه تاسو ته ډېر زیاتې بیک ګراوند میلاو شي. تاسو ته ښکاري په وایلز باندې کلیک کړئ نو په دې کې دننه څومره زیاتې بیک ګراوند ماته میلاو شي. دلته که زه په سیلیبریشن باندې کلیک کړم نو تاسو ته ښکاري په دې کې څومره زیاتې بیک ګراوند ماته میلاو شي او زه چې په کم یو بیک ګراوند باندې هم کلیک اخلم نو هغه به اتوماتیکلی زما تصویر ته بدلیږي. تاسو ته ښکاري څومره زبردست بیک ګراوند تاسو دلته خپل تصویرونه له بدلولی شئ. یعنې عام طور که موږ خپل تصویر له بیک ګراوند بدلو نو موږ به خپل تصویر دغه رقم سټیپ بای سټیپ کټ کوو هغې کې به زموږ نه لږ لږ بیک ګراوند پاتې کېږي او په دې اپلیکیشن کې اتوماتیکلی تاسو خپل تصویر له بیک ګراوند بدلولی شئ په یو کلیک سره او بالکل به چاته پته نه لګي چې دې تصویر ته بیک ګراوند بدلل شوی. تاسو په سکرین باندې ښکاري دلته څومره ښایسته تصویرونه تاسو په دې کې جوړولی شئ. دا څنګه زه په لف والا باندې کلیک کوم نو تاسو ښکاري په دې کې به ټول لف والا څومره بیک ګراوند چې دي هغه به ټولې ماته میلاو شي. او زه چې په کم یو کلیک باندې هم کلیک اخلم نو په یو کلیک باندې هغه زما تصویر ته بدلیږي. بیا چې کله هم تاسو په دې کې خپل تصویر ښایسته ایډیټ کړو بیا تاسو غواړئ چې هغه سیو کړئ نو بر به سمپل په اپلای باندې کلیک کړئ چې دا بیک ګراوند په هغې باندې اپلای شي. بیا په دې کې دننه که تاسو نور ایډیټینګ کوئ تاسو پکې مختلف فلټرې هم استعمالولی شئ. تاسو ته ښکاري دلته فلټر تاسو ته لیکلی تاسو چې دلته کلیک کړئ او په دې کې به دننه تاسو ته ډېر زیاتې مختلف فلټرې شو شي. تاسو چې په کوم یو باندې هم کلیک اخلئ اتوماتیکلی ستاسو تصویر به هماغه شان کېږي. دې نه وغیره په دې کې بلر اپشن تاسو هم درکړلی که تاسو خپل تصویر د DSLR په شان جوړول غواړئ نو تاسو به دا لاین دغه رقم سایډ ته بوځئ. تاسو ته ښکاري تصویر ته څومره زبردست بلر ولګېده. بیا به تاسو وکړئ بره په اپلای باندې کلیک کړئ. کله چې هم تاسو په اپلای باندې کلیک کوئ بیا تاسو غواړئ چې خپل تصویر په ګیلري کې سیو کړئ هغې لپاره به په سیو باندې کلیک کړئ نو په یو کلیک باندې به ستاسو دغه تصویر په ګیلري کې سیو شي. خو ګمرګرو ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی په دې کې په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې خپل تصویرونو ته ښایسته بیک ګراوند وربدل کړئ. نو امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښ شوي که ویډیو هم خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې هغوی ته هم څه فایده واخلي او موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.